رمضان د قران کریم میاشت ده. قران کریم الله جل جلاله په دغه میاشت کې را نازل کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو راځئ چې کوشش وکړو چې د قران کریم ختمونه زیات وکړو. خو لطفا باید قران کریم په تدبر سره ووایو. د قران کریم په معانیو کې فکر وکړو. څومره چې پوهیږو په دې کې موږ تاسو فکر وکړو. دا طبیعي خبر ده چې من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 ولا اقول الف لام ميم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د قران کریم یو حرف چې وي لس نکي ورته ورکوي. په تاکید کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه نه وایم چې الف لام ميم یو حرف دی. الف جدا حرف دی، لام جدا، میم جدا. یعنی دیرش نکي په الف لام میم باندې الله جل جلاله انسان ته ورکوي. که وغواړي د دې نه هم زیاتېږي. راځئ چې قرآن کریم کې مسابقه وکړو، کوچنیان تشویق کړو، ترغیب وکړو، د قرآن کریم د تحفیظ په حلقاتو کې سره کینو او خلکو ته جایزې ورکړو او ختمونه وکړو د تراویح په منځونو کې. الله ته مسپارم.